الله جل شانو په انسان کې دوه سيزونه پیدا کړي، یو د انسان روح ته، یو د انسان بدن دی. نو انسان چې کله قبر ته کوز شي نو د روح ته به الله سزا ورکړي، که د بدن ته به الله سزا ورکړي. که ته وایې چې بدن ته الله سزا ورکړي نو بدن غریب څه د هغه څه نقصان خو نشته، دا خو روح پکې دی ځکه دی دا کار کوي. او که ته وایې چې روح دا کار کړی، روح له به سزا ورکړي، روح کوم ځای کار کړی؟ چېرته روح لیدلی دی چې هغه څه کار کړي؟ شیطان د اور نه پیدا دی، نو په اور باندې به څنګه الله جل شانو دله عذاب ورکړي؟ الله دویم سوال، الله چې تقدیر مقرر کړی دی نو بنده ته ولې تکلیف رسوي په دې باندې؟ الله جل شانو فرمایلی چې دا به مسلمانی جنت ته وځي او دا به کافر دوزخ ته وځي. چې الله مخکې نه مقرر کړي دا کافر ولې په عذابوي؟ خو دا الله مقرر کړي. بل یو سوال کړو چې تاسو دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. نو سوال یې دا وکړو چې ګواهي خو سړی اله ورکوي چې څه لیدلي که نه، داسې نه ده؟ یو سړی په کوټ کې ودرېږي که نه، چې عدالت کې ودرېږي چې زه ګواهي ورکوم، هغه وکیل به ورته څه وایي او قاضي به ورته څه وایي چې تا دا مسله په خپله لیدلې، نو دی به ورته چا ما لیدلې؟ چې یو څیز چا لیدلی نه ګواهي څنګه ورکوي؟ الله ما نه دی لیدلی، پیغمبر ما نه دی لیدلی، زه ګواهي څنګه ورکوم؟ وایي ته داسې شي ګواهي ورکوې؟ مولوي صاحب محترم رحمت الله علیه ورته وخاندل او ته ویې خلک کوېسچن کوي نو داسې کوېسچن خو کي کم از کم چې هغه خو د غټو کوېسچن وي، ته خو ما نه د ماشومانو کوېسچن وکړي. دا خو زموږ وړو وړو له دا جوابونه ورځي، ته سیله ویله په موږ باندې دا کوېسچن وکړي. نور خیر ډېر بحث شوی و، دا یو څو کوېسچن یې پې مولوي صاحب محترم رحمت الله علیه هغه پې کړي وي. مولوي صاحب رحمت الله علیه ولې ډېر عجیبه جوابونه ورکړل. وایي ستا اولنی کوېسچن دا وکړو چې روح له به الله سزا ورکوي او که نه جسم له به الله جل شانه سزا ورکوي. نو هغه ورته وفرمایل چې یو دوه کسان دي، یو په خپو باندې شل دی او یو په سترګو باندې ړوند دی. دوه ملګري دي، یو په خپو باندې ګوډ دی شل دی او یو په سترګو باندې ړوند دی، خو خپې ټیک دي. د یو خپې ټیک دي او د بل سترګې ټیک دي. کوم چې سترګې ټیک دي دی ورته وایي لکه فلانکي ځای کې د خربوزو باغ دی او راځه چې چانس وو. هغه ورته وایي زه نشم تللی، په خپو باندې شل یم. بل ورته وایي زه په سترګو ړوند یم نشم تللی. هغه ورته دا خو اسانه خبره ده، ګوره زما خپې نشته، ستا سترګې نشته، ته ما دې خپلې اوږې ته وخېژوه، ډایرکشن به دله زه سیده کوم. ستا په خپو به لاړ شو خو ډایرکشن به دله زه سیده کوم. خیر دی سړی اوږې ته خېژولی دی، ړوند له ډایرکشن هغه سیده کوي لکه د موټر سایکل، او باغ ته رسېدلي، ښه خربوزې خوړلي په غلا باندې. مالک راغلی دی، مالک سره غټه ډنډه ده او وایي دا څه کوئ؟ هغې ورته وایي په الله مې دې قسم وي چې دا خو ده راوستی یم، زما خو خپې نشته. بل ورته وایي زما دې په الله قسم وي چې دا ده راوستی یم، زما خو سترګې نشته، زه دلته څنګه را رسېدلی یم، دا ډایرکشن خو زه سیده کوم. نو مالک په سزا چاله ورکوي؟ وایي دواړو له، رزیلتوب خو دواړو. وایي دغه شان به الله روح له هم سزا ورکوي، جسم له هم سزا ورکوي. روح له هم سزا ورکوي، جسم له هم سزا ورکوي، ځکه غلطي خو د دواړو ده. ځکه چې جسم بغیر د روح نه او روح بغیر د جسم نه کار نشي کولی. الله جل شانو به سزا دواړو له ورکوي. دا علامه رومي رحمت الله علیه دا جواب په مثنوي شریف کې کړی دی، ډېر بهترین جواب. بل وایي تا دا خبره وکړه چې یو سړي یو څیز لیدلی نو دا به ګواهي ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ وایي دغلته یو لوټه پرته ده، داسې لوټه پرته وه که نه لوټه. وایي چا دا مناظره په ریل ګاډي کې شوې وه، په ریل ګاډي کې مولي صاحب په ریل کې راتلو نو دا عیسایي ورسره ناست مناظره اوس. وایي دا لوټه پرته ده چا اودس لپاره راخېجولې، پخوا به خلکو ځان سره لوټې ګرځولې چېرته په غټ سفر به تله. لوټه پره وایي دا لوټه راغله مطالبې د اثر ووامه که نه ودې ولم پې. نو وایي ته به څه وایې؟ وایي زه به یم چې ولې دې ویشتمه. نو وایي زه به تا ته یم چې ولې څه چلو شو چې ما ویشتې؟ وایي چې خوږ شومه که نه. وایي ما ورته وایي چې ته خو د خاورې نه پیدا یې، په خاورې ولې خوږېږي؟ تا خو شیطان د اور نه پیدا دی که نه، شیطان د اور نه پیدا دی، په اور به څنګه خوږېږي؟ نو ته اوس خوږ شوې. او دویمه خبره دا ده چې ته په دې باندې خوږ شوې او ته مخکې تا ویلو چې د ګواهۍ دپاره لیدل ضروري دي، نو ته ما ته خوږ وښایې که نه چې دا خوږ څه شي چې درد کوي که نه. خوږ شومه، یو سړی وایي زما په ګرده درد دی، په معده مې درد دی، ګواهي ورکوي که نه، خبره کوي. ته ورته ووایې ما ته وښایې کم دی درد. ګواهۍ دپاره دا ضروري نه دی چې انسان هغه څیز خامخا لیدلي. پوهېږې په دې خبرو باندې؟ او بله خبره وایي ته ما نه ولې تپوس کوې؟ خو د الله جل شانو نه تپوس وکړه که نه. ته وایې چې تقدیر الله ولې مقرر کړی دی، الله بنده ولې په عذابوي؟ خو د الله نه تپوس وکړه بس. په یو لوټه باندې ولې تمامو سوالونو جوابونه ورکړل، د یو لوټې په مثال سوالونه وکړه نه. پوه شوې په دې خبرو لږ لږ، ځکه هغه علمي انداز کې ورکړو. خو زه همیشه سوچ کوم چې یاره علمي خبرې زه تاسو ته په زمیندارانو په شډلو الفاظو کې ویم، داسې کوشش کوم زه یم چې خلک پوه شي، خو کله ناکله بس څوک ځینې کسان پوه نه شي، هسې سر وخوځي. ښه نو بیا مولي صاحب محترم رحمت الله علیه هغه له کتابونه په ګفټ کې ورکړه چې دا واله داستان انتهایي متاثره شو. مولي صاحب هلک په هغه ورځ کې څه تللی و پته نه لګي، ریل کې و، بیا ډېر تعلق جوړ شوی د مولي صاحب سره د هغې عیسایانو.
مولوي صاحب یوازې هغه په ډېرو ښه د ډېرو کسانو جوابونه یې کړي د یو کس نه و ډېرو کسانو مولوي صاحب له الله جل شانو ډېر زیات ذهانت او ذکاوت او هغه بدعت یې ول ورکړی پته نه لګي زم کله ناکله حیران تاسو به وایئ چېرې پلار یې دې صفتونه کوي زما پلار ما د ګلګت نه والا د کراچۍ پورې د علماء کرامو نه سبقونه ویلي ما د بار ملک د مصر د علماو نه ما سبق ویلی د مدینې منورې د علماو نه ما سبق ویلی د لبنان د علماو نه ما سبق ویلی د شام د علماو نه ما سبق ویلی په الله مې قسم دې دونه قابلیت ما د چا نه ولیدلی په خپله زندګۍ کې څومره قابلیت الله جل شانو هغه له ورکړو زه کله ناکله وایم چې شیرګړ خلک ډېر بدبخته وو چې د هغه نه څه فایده نه ده اوچته کړې د شیرګړ خلک انتهایي بدبخته خلک وو دوی له پکار ده چې یو زوی ورسره داخل کړی وی چې دا به جومات کي دلته دا به ستا نه او چا ورسره وخت تېر کړی دی که نه د شیرګل دارالعلوم د ټولو نه قابل ترین انسان مولانا شیخ عبدالسلام صاحب دی او هغه دلته 10 کاله تېر کړي په دې جومات کې دا د دارالعلوم د ټولو نه قابل ترین استاد